هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو دا په شل څو کې د 12 کې 2018 کې ایکسپایر دی مولوي صاحب دا دروي ته چیرې ده دا 2018 کې ایکسپایر دی دا خو مو شو دا یا دا نور شي په شل 22 کې دا ایکسپایر شوی ده 2010 کې ایکسپایر دا شی وګورئ دا په 2010 کې جوړ 2010 کې ایکسپایر دی هغه ځای وروسته دغه ځای 18 کې دی 22 کې د پڅو کې د په شل کې ایکسپایر ده دا ویني مولوي صاحب 2015 کې جوړ دی 2018 کې ایکسپایر دی اوس راځي مخ دا په 18 کې ایکسپایر ده ګوره پڅو کې دا په شل 12 کې جوړ شوی ده په شل 12 کې جوړ شوی ده په شل 19 کې جوړ شوی ده په شل 2000 پر دوره کمال په 2014 کې جوړ ده او په 2019 کې ایکسپایر ده هر خپل کمپنی د خراغلی ده غاړنګ سوی ده د جری بل تاسو پر نه ده اوس دا پر دا په یو د سم کې جوړ شوی دی په لس یوس کې ایکسپایر شوی دی په دغه ځکه چې څونه دواګانې دي تاسو د صورت وګوري هر څونه استعمال شانس دي که خوشبويي ده که کریم دی به دلته جمع کړی د خپل د سړی سده تکتیدلې ده روغن دي د صد لپاره استعمالي خو دې خپل تاریخ ټول لاس ورکړی د بلکې دې خپل دلته خړواله پیدا کړی دا رونواله یو ورکته د استفادې وړ نه دي یعنی په خپل دې سره ګډ دي اوس د استفاده دا د تقریبا دا څه فن کوي لکه دې چې د بازار ټول ایکسپایر مال دلته راټولوي او بیا نو وخلکو ته تر دې په لیک ټیټ قیمت باندې خلکو ته تیر کړي ځکه دا خو باید وسودل شي اوس به هم ان شاء الله په دې کې ښاروالي وساتي عامه 2015 کې دی اته کال کې ایکسپایر 2012 کې جوړ دی په 2015 کې ایکسپایر ده دا انصاف ده دا چې سړی وګوري ولې دبلو ته دا چې نقصانات دي ضرر ده 2014 کې ایکسپایر دی دا په 2014 کې ایکسپایر ده دا مو فقط یو نمونه ښکاره کوو نو ټول مال دلته چې راغلی دغه ایکسپایر د روغ مال نشته پکې فقط دونه ده چې دا زموږ پر ملت باندې پر د غریبانو باندې زړسوی ونې نشته دا ظالم به ووایي ځکه چې د خلکو ته یې ضرر جوړ کړی ده دا د په شل کې دغه سوی ده په 19 کې جوړ سوی ده په شل کې ختم ده بیا هم دغه دلته راوړی ده جمع دي دا د مسلمانانو د ضرر دپاره جمع سوي دي د اصلاح د صحت او د دې دپاره دا هیڅ شی نشته بلکې ټول د دغه دپاره دي چې څنګه پیسې له خلکو څخه یوسي او څنګه دوی پیسې جمع کړي غذا او دوا ملي ادارې د نظارت بازرسي ریاست او د وزارت داخلي د کشف معاونیت محیط زیست مدیریت په همکاري باندې چې موږ ته راپور راکړي تاسو ولیدئ چې دغه ګودام دلته موجود دی ټول کاسمیټیک سامان دی چې ټول تر وخت تیر دی او عام ولس بیا پر دې باندې انتقادونه کوي ټول تاریخونه تاسو ته وښول چې ټول تاریخ تیر مال دی دلته موجود دی نو زموږ د ولس او د عامو تجارانو څخه دا خواهش دی چې پر دې باندې موږ ته راپور راکړي دغه د انسان په وجود باندې اول سوروالي رامنځته کوي وروسته اکني رامنځته کوي چې دانې رامنځته کېږي په عامه اصطلاح او ټوله دومره د جلدي امراض رامنځته کوي چې اوس ذکر شوی چې یو ساعت ته وغږېږو هم به بس تمام ونه لري او ټوله تاسې ولیدله چې ټوله دغه کاسمیټیکس هم که شامپو وه که کریمونه وه د سر رنګونه وه ټول تر وخت تیر دي نو ستاسو هم دا خواهش دی اول د تجاران څخه چې دا رانه وړي او بل که یو عام وګړی په خبر سي موږ سره همکاري وکړي موږ ته راپور راکړي په دې کې زه زیاته مننه د وزارت داخلي د کشف معاونیت د محیط زیست د مدیریت څخه ډېره مننه کوو موږ سره همکاري وکړه راپور یې راکړي په دې کې د عام ولس هم موږ خواهش کوو چې موږ ته راپور راکړي او موږ سره همکاري وکړي خپلو ټولو وطنوالو ته په ډاګه باندې وایو چې تاسې کوشش وکوئ کوم شی چې تاسې په دواخانه کې اخلئ لکه دوا کوم شی چې د زیب و زینت په دوکانو کې تاسې اخلئ لکه کریم و د ویښتانو دپاره د بدن دپاره د بل دپاره کریم نور شیان دا اخلئ تاسې تاریخ ګورئ
د دې دپاره چې ډېر بې تاریخه شیان دلته وي خلکو پټ ایښي وي هغه یا په ریړۍ کې خرڅوي یا هلته هغه د ریړۍ والا ورته وایي دا ضرر نه رسوي او دا ضرر رسوي پوستکي ته نقصان نه رسوي د پوستکي وروسته ګرمای سوروالی پیدا کوي د وروسته وړې وړې دانې پیدا کوي او دا ضرر ده نو د دغه ضرر په وجه باندې تاسې له موږ سره همکاران چې زموږ د محیط زیستي مدیریت د طاقت جنایي دا همیشه کوشش کوي خپلې منابع یې لري موږ ته معلوماتونه راکوي تاسې هم زموږ په دغو منابعو کې ځان سمار کړئ تاسې ته به ثواب خدای پاک درکړي اجر به درکړي له خپلو ملتوالو سره مو دا همکاري ده چې د ضرر شیان نه دوی څخه هدفه کړو هغه کوم شیان چې دوی ته ضرر رسوي دا ځینې لرې سي او دا ځینې وګرځو په دې کې موږ کوشش کوو چې خپلو وطنوالو ته ګټمن شیان او تجارانو څخه هم تقاضا ده چې د الله دپاره د خدای دپاره تاسې اله روپۍ پر شیانو باندې ورکوئ پر اکسپایر شیانو یا تر وخت پر تېرو شیانو باندې ولې ورکوئ یا که هغه دلته وي ولې پر د خپلو خلکو باندې خرڅوي یا خو هغه دواخانه ساتی ځین راوړي د هغه به یې په نازل قیمت ته تاسې واخلي یا که هغه نه وي نو خو دغو شل واره ګټه کې اخیستې ده ګدام ورلا کوو چې تر څو پرې مسؤل کس پیدا کړو او د ګدام مسؤله چې کوم چاته په کرایه ورکړی دی هغه داخلي وزارت ته سپارو چې تر څو دوی تحقیقات وکړي او اصلي مسؤل پیدا کړي